دا راته ووایه یاسیني صاحب چې دلته اوس خو په میدان کې ډېر غټ غټ نومونه ولاړ دي چې افغانان یې هم د نوم سره او پالیسیو سره او سابقې سره اشنا دي. که زه داسې فرض کړم چې د افغانستان یو مربع شکل آینه یا هنداره ده، په یو کنج کې کرزی دی، په بل کنج کې جلالی او غني احمدزی دی، په بل کې فرض کړه استاد رباني دی، او په آخر کې هم فرض کړو احتمالا وګورو چې دغه دی خلیلزاد صاحب دی. ته د خپل تصویر د آینې په کومه برخه کې ګورې؟ زه خپل تصویر دغه ټولو نوموړو محترمو اشخاصو ته په ډېر احترام زه خپل تصویر د آینې په منځ کې ګورم. هغه څنګه؟ د خلکو په منځ کې لوی شوی، د افغانستان سره مې همیشه تړاو درلوده، په غم و ښادۍ کې شریک یم، د زړه نه شریک یم، په غم دردمن یم، د جامعې په نبض لله الحمد تر ډېره حده پوهېږم. په هغه کار کې مې چې ما په انتخاباتي موده کې چې زه ټاکل شوی یم، لوی جرګې ته تللی یم، د قانون اساسي لوی جرګې ته تللی یم، درې ځلې یا دوه ځلې په ډېر اکثریت رای مې اخیستې د لومړي معاون د چوکۍ لپاره چې دوه ځل شوی یم، او درېیم ځل په ډېرو کمو رایو کې د شپې په تېرېدلو سره چې یو ځل 50 جمع 1 نه مې 2 رایې کمې وي، بیا نتیجه بدله شوې ده. او زه به دې خبرې ته ډېر دغه نه کوم ځکه چې بیا ډېره شخصي نه شي دا موضوع. د خلکو د منځ نه جګ شوی یم، دیني پوهه هم لرم، او افغانستان لله الحمد مسلمان مملکت دی، او زموږ خلک د اسلام په ژبه پوهېږي، د اسلام په ژبه غږېږي، د اسلام په جامه ملبس دي، او په دغه په دې کې هم تجربه لرم چې سړی انتخابات څنګه کوي. ما درته ویلي چې په دغه لویو جرګو کې یا زما په ولسي جرګه کې انتخابات یا د ټولو د هېواد د ټولو اقشارو د هېواد د ټولو اقشارو اعتماد پر ما حاصل دی. لله الحمد افغان یم، مسلمان یم، په جهاد کې مې هم برخه درلوده، په لاسونه مې د خلکو په وینو سره نه دي، د ملت سره پاتې شوی یو سړی یم، او افغاني اجنډا لرم، او دا یو مجبوریت دی، او زما مسؤلیت دا دی چې زه خپل پیغام خپلو وطندارانو ته ورسوم چې ای وطنوالو، زه د دې کار لپاره جوګه یم چې ستاسې یو خادم واوسم. که دوی په ما اعتماد وکوه کور آباد، او که دوی په ما اعتماد نه کوو بیا هم کور آباد، د ځان دپاره به دا ملت یو بل بدیل ولري، په معنوي لحاظ یا به په شخصي لحاظ، بیا به هم زه د دې آراو ته احترام لرم، او همیشه به د خپل مملکت سره اوس هم غواړم چې په افغانستان کې اوسېږم او په افغانستان کې مړ شم. دغه مې ارمان دی. که فرض کو احتمالا ته جمهور رئیس شي، ستا اولنی فرمان چې ته کله د ریاست جمهوري په چوکۍ کښېنې، ستا اولنی اقدام یا فرمان به څه وي؟ زه باید ووایم چې اولنی فرمان چې به ډېر اجزا ولري، او که دغه ټولو اجزاو ته زه ولاړ شم نو دا به ډېر وخت غواړي. تاسې لپاره به هم خسته کنۍ، او د ستاسو د محترمو لیدونکو او ناظرینو لپاره به هم خسته کنۍ. خو یو خبره باید وکړم زه، او دا باید وي چې زه نه د پیسو جوړولو لپاره، نه د شهرت پیدا کولو لپاره راغلی یم. زما په اداره کې که څوک وي هغه به شفاف وي. هر څوک چې په کلیدي غیر کلیدي پوسټونو کې، په اجرایوي پوسټونو کې، په سیاسي پوسټونو کې، په اجتماعي پوسټونو کې، په هغه اداره او هغه نظام کې وي، زه به هېڅ چاته اجازه ورنه کړم چې د خلکو د مال سره، د خلکو د ناموس سره، د خلکو د عزت سره، او د افغانستان د عزت سره د خپل شخصي ګټو د لاسته راوړلو لپاره لوبې وکړي. زه به دا کار ونه کړم. زه به یوه شفافه اداره، او زه به د قانون حکمرانی باید وایم چې زه دلته راغلی یم چې د قانون د حکمرانی نه پاسداري وکړم، او هر څوک چې د قانون د حکمرانی د تطبیق په لاره کې خنډ واقع کېږي، د هغه دپاره به زما په اداره کې ځای نه وي. تاسو پوهېږئ یاسیني صاحب چې مېرمنې زموږ د ټولنې نیمایي قشر یا طبقه جوړوي. ستا په کابینه کې به څومره مېرمنې وزیرانې وي؟ مېرمنې باید وایم چې خدیجة الکبرا مېرمن وه، د رسالت په راوستلو کې د هغې نقش د هېڅ یو صحابي کرام څخه کم نه و، د هغې لا زیات و. د هغې تشجیع د حضور صلی الله علیه وسلم د وحی په صورت کې چې راغله، او هغه حضور صلی الله علیه وسلم چې تشریف راوړو چې زه په ځان ویرېږم، هغې کومه تشجیع کړې، دا زموږ لپاره د لارې مشال دی. د حضرت فاطمة الزهرا شجاعت، د حضرت عایشې شجاعت، مردانگی، زمون په تاریخ کې د رابعه بلخي، نازو انا او ملالۍ
د دې شجاعت او مردانګي زمونږ په جهاد کې د خویندو وروڼو هم د قلم په ژبه بله سر هم د مظاهرې په ژبه د ناهید شهید شهادت دا زمونږ دپاره دا هغه څه دي چې دا جامع پرې ولاړه ده او د دې اساسات پرې ولاړ دي ښځه مور ده ښځه خور ده ښځه مشاور دی او ښځه د پیغمبرانو مور ده ښځه د مشاهیرو مور ده مونږ به په کابینه کې چې هر څومره با استعداده با کفایته خوندې پیدا شي نو د هغوی کې به حتی د دوو یا دریو څخه هم خبره نه وي هلته به د کفایت په حساب خویندې حق ولري چې هر څومره چوکۍ دوی کار وکړی شي په باندې په ولایتونو کې په ولسوالیانو کې د وزارت خارجي په تشکیلاتو کې د وزارت مالیې په تشکیلاتو کې او په خپله په کابینه کې زه په دې شي معتقد یم چې بې د ښځې د مشارکت نه د نظام جوړول ناممکن دي